ښځه واده شي په ښځې باندې د ټولو نه ړومبی حق چې دی هغه د خاوند دی. په سړي ړومبی حق د مور دی او په ښځې ړومبی حق د خاوند. نو سړی به ړومبی د مور خیال ساتي ښه، ځکه په سړي ړومبی حق د مور دی خو په ښځه ړومبی حق د خاوند دی. نو ښځه به د خاوند حق مقدم کوي او نارینه به د مور حق مقدم کوي، ځکه ړومبی په د مور حق دی او په ښځه ړومبی حق د خاوند دی. د خاوندانو رضا والی پیر که خس دی خو مرید لبس دی. خاوند که ایس نه دی که نه خو تا د پاره ډیر څه دی، تا د پاره بادشاه دی بادشاه. ښځه چې کله د مانځه د مقدمې نه وزګاره شي منځ حساب کلیر شي بس سمدستي به د خاوند حق کلیر. د ښځې د دویم تپوس په فرض مانځه پسې هغه د خاوند حق دی کلیر کلیر. ورپسې به د خاوند حق شروع کېږي ښه. نوافل رستو دي ښه، نفلي روژه رستو ده ښه، د عاشوري روژه رستو ده ښه، د ایام بیز روژه رستو ده ښه، تهجد رستو دي ښه. د خاوند رضا مخکې ده ښه. که د تهجد په ټیم کې خاوند خپي نو زما رایه دا ده چې تهجد مه کوه او د خاوند خپې چاپي که. خاوند له په سر زور وکړه د خاوند رضا واله. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وکه نه وه، حافظه نه وه ښه، عالمه نه وه ښه، فقیهه نه وه ښه، خو د مرګه پورې د نبی علیه السلام د خولې نه به د هغې نوم راوتلو ښه. ډېرې زنانه وایي زه حافظه نه یم، زه عالمه نه یم، ما قرآن نه دی ویلی، زه حافظه نه یم، زه عالمه نه یم. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها حافظه وه، عالمه وه، فقیهه وه. زه وایم زنانه نه دی حافظه او نه دی عالمه نه دی فقیهه، جټه پټه دی. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها حافظه نه وه، عالمه نه وه، فقیهه نه وه، خو چې د نبی علیه السلام به د خولې نه خبره راوتله نو د هغې ذکر به یې. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته به ډېر غیرت راتو په دې باندې چې ټولې به مخه د دې ذکر کوي. اخو یو بوډۍ وه، ځکه نبی علیه السلام چې نکاح کوله د هغې عمر 40 سال او د نبی علیه السلام عمر 25 سال، خو چې څو پورې هغه ژوندی و نو نبی علیه السلام بله بیبي هم نه ده کړې ښه، نورې بیبیانې یې وروستو کړي دي ښه. وی د مرګه پورې به د نبی علیه السلام په خوله د هغې نوم اغوستل کېده نه. عالمې ته ضرورت نشته ښه، حافظې ته ضرورت نشته، دینداره ښځې ته ضرورت دی نن ښه. معاشرې له دینداره ښځو ضرورت دی. دینداره ښځه پکار ده، حافظه نه ده دینداره نه ده نو څه پې کوي؟ حافظه ده خو دینداره نه ده څه پې کوي؟ عالمه ده خو چې دینداره نه ده نو څه پې کوي؟ که فقیه ده خو چې حافظ دینداره نه ده نو څه پې کوي؟ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ورځ مونږ کره غږ وشو، نبی علیه الصلاة والسلام چې غږ واورېد په ژړا شو. ته یې ولې ژاړې د الله حبیبه؟ وایي چې دا غږ بیخي د بیبي خدیجې په شان دی. خو وفات ته خو دا غږ د هغې په شانتې و. ما وی ګنې هغه مې په کور راننوتله نو ځکه ژړا ډېره راځي. نن مې هغه رایاده شوه. دومره نیکه بیبي وه. حدیث مبارک کې راځي یو ورځ نبی علیه السلام له روټۍ راوړله، جبریل امین راغی. قربان زنانو واورئ تاسو هم داسې جوړېدلی شئ ښه. نبی علیه السلام له روټۍ راوړله، پخکړې راغستې را روانه ده، د هغې د راتلو نه مخکې جبریل امین راغی. نبی علیه السلام ته د الله حبیبه بیبي خدیجه را روانه تا له پخکړې راوړي، ستا خواله را روانه ده، خو زه رب العالمین راولېږلمه چې نبی علیه السلام ته به ووایي چې څنګه د بیبي خدیجه خواله راشي، ورته به ووایي چې رب العالمین په تا باندې سلام وایي. رب سلام راولېږو ښه بیبي خدیجې رب سلام راولېږو. هوی چې کله ورته د رب سلام ووایي د هغې نه پس به ورته ووایي چې بیبي خدیجې جبریل امین په تا سلام وایي ښه. د رب سلام ما راوړی دی او زما سلام به پې ته ووایي ښه. او چې راشي نو رب راته ویلي چې به ورته ووایي چې فبشرها ببیت فی الجنه، ورته به ووایي چې بیبي خدیجې الله دله جنت کې یو کور تیار کړی دی چې دې ته زیری ورکړه چې جنت کې دې کور تیار دی، جنت کې دې کور تیار دی ښه. دې ته دا مقام ولې حاصلو؟ دې ته دا مقام ولې حاصلو؟ دا زمونږ زنانه کولی شي ځکه ورته وایم ښه.
حافظ نوا، عالم نوا، فقیه نوا. دا مقام ورته ولې حاصلو؟ علما وایي دی یو عمل کړو، هغه عمل سو په ټول ژوند کې چې څومره ژوند د نبی علیہ السلام سره ایستلو، په ټول ژوند کې یو خبره داسې نه وه کړې چې په هغې نبی علیہ السلام خفه شوی. په ټول ژوند کې د امام الانبیا نه دی خفه شوی. داسې خبره یې کړې نه ده چې هغه د امام الانبیا په طبیعت چپه لګېدلي. داسې تابعداري د امام الانبیا کړې وه. او نبی علیہ السلام به وی بیبي خدیجه وه، وی چې ټولې مکې زما نه انکار وکړو، د بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو، په ما باندې د ټولو نه ړومبې ایمان راوړی وه. زما سهاره وه. او د مرګه پورې به نبی علیہ السلام بیبي خدیجه زوتوله. زنانو تاسو ته وامه که د رب رضا غواړئ هغه د خاوند په رضا کې پرته ده. ما ته وایي خاوند مې چرسي دی، چې زه هم یې به چرسي وایه چرسي دی، زه هم ته چرسي مه وایه. که دا چرسي دی د خلقو د الله په نسبت به چرسي، خو تا دپاره ولی دی، ته ورته چرسي مه وایه. تا دپاره د ده رضا ډېر څه ده، تاله به رب ډېر څه درکړي. د دې خاوند نه نیچ اونچ مه کوه. دا زه نه وامه، دا د دواړو جهانو سردار د خولې وینا ده. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه. نبی علیہ السلام فرمای چې کومه ښځه د دنیا نه لاړله، وفات شوله او خاوند ترې نه رضا، دخلت الجنه، دا ښځه سیده جنت ته لاړله. چې وفات شوله او د خاوند رضا یې وړله. کورونو کې ښکلی ژوند کوئ، رشته دارانو سره ښه تعلق ساتئ، رشتې مه کټ کوئ، د والدینو ډېر قدر کوئ، ډېر خیال یې ساتئ. لږې ورځې شپې وي بیا سړی ډېر خفئ. د مور او پلار رضا والی، د مور او پلار دعاګانې والی. چې مور او پلار دې ژوندي دي نو ځان ته دعا مه کوه، هېڅ ضرورت هم نشته. ښه مور دې ژوندی، بابا دې ژوندی دی، دعاګانې به درته کوي. دا د دعاګانو ذخیره ده. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر